Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، زمنګ د نن ورځ پودکاسټ موضوع یو کس د غواړي مدینه یونیورسيټي ته لاړ شي، هلته داخله وکړي. څه شروط دي د دغه یونیورسيټي؟ هلته درسونه شته دی که نشته دی؟ ځکه د میډیا په سطح باندې بعضې خبرونه چلیږي چې لکه هلته خلک لاړ شي، دا کوي هغه کوي. د متعلق موږ شیخ عثمان ته دعوت ورکړی چې هغه دغه جامع یو شاګرد پاتې شوی، نو دغه متعلق پوښتنې به د شیخ عثمان نه کوو. شیخ صاحب، تاسو ته موږ هرکلی ویو. جزاک الله خیر. مننه شیخ صاحب، تاسو نه مننه. شیخ صاحب محترم، اولینی سوال خو زموږ دا دی چې یو طالب دی مثال یا عصري علوم یو چا کړي دي، هغه غواړي چې په دغه یونیورسيټي کې داخله وکړي. موږ ته هم ډېر خلک میسجونه کوي چې زه څه وکړم، څه تیار کړم دغه یونیورسيټي لپاره. نو څه شروط دي دغه یونیورسيټي؟ تاسو دا که لږ وضاحت کوئ. جزاک الله خیر، بارک الله فی عمرک و علمک شیخنا. دغه یونیورسيټي چې دا مشهوره جامعه ده، ډېر عمر یې وشو او ډېره زندگی وشوله، او د دې بنیاد چې دی شیخ فیصل رحمه الله هغې ایښودلی دی په خپل لاس باندې، او دا په دې بنیاد باندې جوړه شوې ده چې د دې جامعه کې به د مسلمانانو د بچو تربیت کیږي. نو دا جامعه چې ده په دې کې 5 کلیې دي اسلامي، چې کلیت الشریعه، کلیت القرآن، او دغه رنګې کلیت الدعوه، او ورسره چې دی کلیت اللغه العربیه. تقریبا 5 کلیې دي پکې اسلامي، دا پکې تدریسیږي، او د مختلفو ملکونو نه تقریبا 160 ملکونو نه په دې جامعه کې د مسلمانانو تربیت کیږي، او فی سبیل الله چې د هغې نه یو پیسه هم نه اخیستلی کیږي. د هغوی دپاره سکن چې دی دا فري دی، دغه رنګې خوراکونه فري دي، خرچه فري ده، ټکټ فري دی. نو د سعودي او د هغې شعب موږ ډېره شکریه ادا کوو چې دغه شانتې د مسلمانانو تربیت کوي، او بیا په صحیح عقیده باندې د سلفیت په عقیده باندې. نو دا ډېره د فخر خبره ده، خاص کر د توحید والو دپاره او د عام مسلمانانو دپاره چې داسې یو بنیاد او مرکز یې زموږ استادو لپاره جوړ کړی دی، ولته مسلمانان ځي ولته تربیت حاصلوي. شیخ صاحب محترم، ستا خبرې له راځمه، هغه دا ده چې د دې جامعې دپاره شرطونه دي. هغه دا دي، وجه دا ده چې دې ته مراجعین ډېر زیات دي، انتهایی زیات مسلمانان چې د هغې ته اپلای کوي. مخکې دا په لاس باندې به اوراق هلته وړاندې کېدل، او هغې به دغه اوراق چیک کول، او هغه به یې کتل، او بس ډایرکټ به جامعې ته قبلېدو. خو اوس هغې سوچ وکړو چې دنیا او د عصر چې دی مخکې روان دی، نو هغې د انټرنیټ د لارې نه خلک قبلوي. نو دغه طریقې اختیار کړو. په دې کې سهولیت ډېر زیات دی. د عام چې کوم کس تقدیم هلته کوي د هغې دپاره او جامعې دپاره هم پکې سهولیت دی. نو اولنې اساسي شرط چې دی شیخ صاحب محترم، هغه دا دی چې د طالب العلم سره به الشهادة الثانویه وسره، یعنی د 12م شهادت نامه به وسره یا سرټیفیکیټ چې ورته ویل کېږي، دا به د ده سره وسره. نو دا پکې اساسي شرط دی. دویم شرط چې دی د دې جامعې په قبلولو کې شیخ صاحب هغه جواز السفر دی، پاسپورت دی، چې دا به خامخا د دې طالب العلم سره موجود وي، او دا به په دې اوراقو کې هغې کې تقدیموي. ځکه ما په خپله باندې تقدیم کړی د ورور دپاره، او هغه وخت کې په لاس باندې پیش کولو. نو اولنی چې کله هغه اوراقو ته هغه چا چې قبلول کول داخل شو، نو اول یې پاسپورت راواړو. نو دا پاسپورت چې دی ټول ورونو له چې څوک هم تقدیم کوي، موحدین ورونه دي، مسلمانان ورونه دي، نو هغوی له پکار ده چې اول پاسپورت برابر کړي. نو پاسپورت پکې دویم شرط شو. دریم شرط دا دی چې شیخ صاحب محترم هغه عمر دی. دا د دې لپاره دغه کړي دي، دا شرطونه وضع کړي دي. اوله کې دا شرطونه هم نه وو، همداسې به یې قبلول. چا چې به مراجعه وکړه قبلو به، یا به هلته امتحان ورکو، هلته به لاړ عمرې له امتحان به ورکو، همداسې به یې قبلو. خو دا د دې دپاره دا شرطونه وضع کړله چې هلته مراجعین انتهایی ډېر زیات دي، د 160 اویا ملکونو نه هلته مراجعین اپلای کوي. نو دې د وجې نه دا شرطونه وضع کړه. دریم شرط دا چې هغه عمر دی. په عمر کې چې دی دا به د 25 نه به ښکتی، او د 18 کالو نه به دا عمر بری، دې مابین کې به دا عمر موجودي. نو بیا هغې قبلی، او دې ته 4 لجنې کینی. یو لجنه چې د هغه اوراق چیک کوي، بیا بله لجنه هغه اوراق چیک کوي، بیا بله چیک کوي، بیا بله 4 لجنونه چې د اوراق پاس شي، نو هغې بیا وزارت ته لیږي، او هغه ځای نه پې موافقه راځي، بیا راځي اوراق بیا قبلیږي. 4م نمبر شرط چې دی شیخ صاحب، هغه د مشهور علماو چې کم سلفي علما دي، د توحید والدي، او دغه رنګې مشهور علما دي، د هغې نه به 2 تزکیې رالي چې هغې ولیکي چې او د فلانی طالب العلم پیژنمه،
دا صحیح کورنۍ نه دی، د دې عقیده د انحرافاتونه او دغه رنګ الفکر الضاله هغه منحرف فکرونه او سوچونه نه دا بالکل پاک طالب العلم دی او دغه ته غواړي چې په دغه مدینه منوره کې سبق وای تاسو سره، نو زه دا پیژنم او هلته خپله توقیع وکړي. او دویمه تزکیه د بل یو مشهور عالم نه راولي، هغه هم دغه شانتې ولیکي چې او دا طالب العلم زه پیژنم، د علم سره او د دین سره شوق دی، نو تاسو مهرباني وکړئ دا دلته قبول کړئ. نو دوه علما د دې تزکیه هغه اهم او ضروري دي. بل چې شیخ صاحب په دغه جامع افلای کې هغه دغه رنګ چې دی عمر هم وشو، تزکیه هم وشوله، ورسره کشف الدرجات پکار دی. کم ځای نه چې تا سبق ویلی هغه مدرسې نه یا د هغه سکول نه به ته کشف راوالي، یعنې ستا چې کوم نمرې دي یا نمبر چې ورته ویل کېږي، نو دا نمبر به راوالي، دا به دې دغه سره پیش کړي. او ورسره چې دی مثلا د کم وطن ملک چې د هغه ملک شناختی کارډ یا دغه چې ورته ویل کېږي هویه الوطنیه، د هغه ملک چې کوم کارډ دی هغه کارډ به په دې اوراقو کې د هغې سره تقدیمې. بل تقریر طبي چې ورته ویل کېږي میډیکل، لاړ به شي اسپتال ته، اسپتال کې به ته خپل معاینه وکړي، خپل ځان به وګوري او تاله به د اسپتال د طرف نه یو ورقه درکړي چې او بالکل دا طالب العلم چې دی بالکل برابر دی، صحت یې ښه دی، دی کولی شي او صلاحیت لري چې هلته یونیورسټۍ کې تاسو سره یا جامعه کې تعلیم کولی شي، مخکې تلی شي. نو دا ورقه هم چې دی په هغې کې لازم او ضروري ده. نو دا مهم شیان دي چې دا به په دې کې وړاندې کولی شي. شیخ صاحب لکه تاسو چې وضاحت وکړو چې د مدینه یونیورسټۍ لپاره دا شروط دي، نو زه فکر کوم چې دا به صرف مدینه یونیورسټۍ که نه نور یونیورسټۍ هم دا دي. اوس مثال یو کس ته په مدینه کې د داخله میلاو نه شو، دغه شروط یې نه دي عملي کړي، په نور یونیورسټۍ کې هم دا شروط دي که نه؟ په نورو کې لږ اسانتیا شته دی، د عمر قید یا داسې نور شروط پکې اسانه شته که نه؟ جزاک الله خیر، ښه سوال ته اشاره وکړه. د سعودي چې څومره جامعات دي هغې دغه چې دی دا نظام دا اوس انټرنیټ ته پاس کړی دی، نو د دې وجې نه هغې چې دی د کله چې د طالب العلم د عمر د 15 نه واوړي نو هلته کمپیوټر ته دا نظام ورکړی دی او دا نظام دوی د نورو ملکونو نه راغستی دی، نو بیا دا طالب العلم نه مخکې نه پاس کوي، په هغې باندې کراس راځي. نو د دې وجې نه په ټولو جامعاتو سعودي کې چې دی دا عمر شرط دی. اما یو وجه شته چې یو طالب العلم دی د جامعاتو نه غیر په نورو ځایونو کې تعلیم کول غواړي سعودي کې یا نور عربي ملکونو کې، لکه حرم شریف کې هم کلیه جوړه شوې ده، ته کولی شي چې د هغه کلیې کې تعلیم وکړي. دغه رنګې دننه د داخل د حرم کې مکي حرم کې او مدني حرم دواړو کې د تعلیم دومره ډېر حلقات لګېدلي دي، نحو، صرف، دغه رنګې بلاغتونه، عربي، هر قسم حلقات د قرآن، د تجوید، دا دننه داخل د حرم کې لګي. ما خپله یو مصري قاري ته قرآن کریم اورولی په 3 کالو کې، نو دننه داخل د حرم کې زه به دا ویم چې په حرم کې هم ډېر د علم هغه حلقات او دا فعال دي. الحمدلله دا ټول د سعودي د وزارت د طرف نه چې دا هغې نه دعم کېږي او هغې برابروي، دا ترتیب ولا ټول هغو جوړ کړی. نو مثلا یو طالب العلم غواړي جامعاتو کې د هغه کار ونه شو، نو هغه کولی شي چې دننه داخل د حرم کې یو حلقه کې ځان له داخله واخلي او هغې کې حلقاتو کې شامل شي، لکه حلقات د قرآن شلو، دغه رنګه حلقات د حدیث شو. لکه شیخ المدینه دا یو غټ عالم دی، زموږ استاذ هم دی، مشهور عالم دی په مدینه کې، د هغې د بخاري او د مسلم دا کوم چې غټ کتابونه دي د دې حلقات لګېدلي، نو په هغې کې هم ته کولی شي داخله واخلي. دغه رنګ زموږ یو بل استاد د جامع اسلامي دکتور سلیمان الرحیلی چې د مسجد قباء امام هم دی حالیا، نو ته کولی شي د هغې د توحید درس د مازدیګر نه وروسته د هغې حلقه کې شامل شي، ډېر څه به ته یاد کړي. دغه رنګې مصري علما دي، سعودین دي، دغه رنګې افغانان علما پکې دي، پاکستاني پکې شته، ته کولی شي چې د هغو علماو نه استفاده وکړي او ډېر خیر د هغو نه حاصل کړي. شیخ صاحب لکه تاسو ویلي چې اوس یو کس دی هغه په داخلي جامعه کې هغه ته داخله میلاو نه شوه، اوس چې ته وایي چې سعودي ته دا لاړ شي د کار په ویزه لاړ شي هلته په دروسو کې کښېني که نه، داخله خو دې ته په جامعاتو کې ور نه شو کړی که نه، نو ته وایي چې هلته کار ته هم تلي، نو هم ته کولی شي چې مثال مازدیګر کې تا سره ټایم شته، ماښام کې شته، حرم ته لاړ شي، مدینې ته لاړ شي، قبا ته لاړ شي، په دغو دروسو کې شرکت وکړي. دا ستاسو مقصد دی؟ بالکل شیخ صاحب، همدغه شانتې چې څنګه تاسو اشاره وکړله لاړ شه د کار ویزه ځان له وکړه، او الله تعالی د سعودي حکومت له د هغې شعب له ډېر خیر ورکړي. دومره حلقات یې فعال کړي دي چې د دې کبارو دپاره ځان لدي، د صغارو دپاره ځان لدي، د زنانو دپاره ځان لدي، د غټو زنانو دپاره ځان له حلقات فعال کړي دي، د دې دپاره چې یو سړی د علم نه پاتې نشي. ته کولی ما په خپله باندې
مازیګر نه وروسته به حرم شریف ته تللم، مدینې حرم ته، او دنیا پاکستانیان او افغانیان بنګالیان دا به ما سره په حلقه کې کېناستله، هغو ته ما تعلیم ورکړی د سعودي حکومت د طرف نه به ما ته هغې تنخوا راکول د دې دپاره چې ته دې خلکو ته تعلیم ورکا. داسې په زورونو حلقات، په زورونو قارین او علما یې نیولي دي د دې دپاره چې ته به دې ته قرآن ښې. غټانو دپاره ځان له استادان نیولي دي، حتی دومره محنت هغوی کړی دی، جزاهم الله عنا وعن المسلمین خیر الجزا، چې ړندو دپاره هم چېرې ترتیب جوړ کړی دی د علم او د قرآن د زده کولو. نو بالکل ته کولی شې چې هلته لاړ شي په ویزا، او مازدیګر نه وروسته ته راځه جوماتونو کې په حلقاتو کې داخل شي. شیخ صاحب دا خو ترتیب و چې یو کس به داخله څنګه وکړي او څنګه ترتیب وي. اوس بعضې د میډیا په سطح باندې بعضې خلک بعضې خبرې کوي چې دغه ملک ته که ته چېرته درس ته لاړې نو هلکه وایي دا جامعات چې د حکومت جوړ کړي دي، وایي دې لپاره جوړ کړي چې خپل د دوی په اصطلاح کې خپله ګمراهي په دې باندې بچ کړي. ځکه په دې جامع کې تا سبق ویلی، دوی په اصطلاح کې یا برنه مدخلی جوړي یا برنه فلانې جوړي، او ته بیا لګې ټوله ورځ د هغوی صفتونه به کې. ای خلک دې ځای ته لاړ شي، علم پکې شته که نه صرف د صفتو دپاره دلته خلک ځي. دا خبره خو بالکل غلطه ده. زه به داسې ویم چې مثلا موبایل دی، د زمونږ د استاد محترم شیخ المدینه نه چاته پوښ وکړو چې شیخ صاحب د موبایل استعمالول څنګه دي، نو هغې ورته ویل چې دې کې دواړه پیدې شته دی، که ته ښه استعمالوې ښه پیده تیالې ښه کار تیالې نو ښه شی دی، او که غلط استعمالوې غلط شی دی. اوس دغه مدینې یونیورسټۍ ته یا جامعې ته الله بوتللې، او هلته الله تعالی باندې تا باندې دا رحم او پیدې تاله درکړله. نو اوس هلته ته یو غلط کار وکړي یا بیرته واپس رالی غلط کار وکړي، دا د جامعې او د استادانو غلطي نه ده، نو د حکومت د شعب او د هغو غلطي نه ده. هغې خو تاله یو چابي درکړله، یو خیر یې در ورسو، دې مطلب په علومو باندې سنبار للې، په هر څه باندې برابر کړلې، نو باقي ته خپل مل ته راللې او هلته ته اوس غلط کارونه کې. نو اما هغه خلکو ته نسبت غلط کول او د هغې جامعې ته غلط نسبت کول، نو دا بالکل غلطه خبره. زه به بل مثال هم شیخ صاحب محترم حفظک الله تا ته درکمه، مثلا کلاس کې یو طالب العلم دی غلط کار کوي، بار راووتو کور ته لاړ غلط کار وکړي بل ځای کې، نو په دې سره جامعې ته غلط نسبت کول یا استاد ته غلط نسبت کول، دا خو هغه ته استاد نه دی ویلي، نه ورته جامعې داسې ویلي چې داسې غلط کار وکړه. نو دا خبره بالکل غلطه ده. زه لله الحمد د هغه جامعې نه فارغ یم، او الحمدلله ډېر پیده مې کړی ده او ډېر خیر مې حاصل کړی دی، او د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم په ډېرو ځایونو کې الله تعالی زه په خیر کې استعمال کړی یم، او اوس هم په خیر کې استعمالیږم، او ډېر د فخر خبره ده. یو سړی دی مثلا هلته علم هم وکړو، د هغې سره تجارت کوي یا یو کاروبار کوي، دا ښه خبره ده چې عالم په خپلو پیسو باندې سنبالي، په خپله خرچه باندې سنبالي، دا څومره خوند کوي او دعوت هم ورسره کوي. نو دا خو ډېره ښه طریقه ده چې یو سړی دغه شانتې سنبال شي. اما دا هغه خلک دا اعتراضات کوي چې هغه اصل کې صوفي نظریه لري یا منحرفه نظریه او عقیده لري، نو هغه په دې باندې اعتراض کوي. هغې دا فکر لري چې دا عالم به غلی ناست په منبر کې، نه به څه څه کار لري او بس غټ پټکی به والی. بله ورځ دلته د بوټ بازار ته یو ځای ته لاړم، نو ما ته یو سړي ویل چې ته څه کار کوې؟ مال زه استاد او عالم یم. ما ته ویل ته خو عالم نه، مال ولې نه یم؟ وایي ځکه چې تا سره خو غټې تسبیح نشته دی. مال دا خو غلطه طریقه ده، ما سره تسبیح، زه په ګوتو باندې تسبیحات وایم. بلې راته ویلو ستا پټکی نشته دی، غټ پټکی به دې والی. نو مال دا پټکی خو څه د علم نښه نه ده. عوام خلک دي چې دومره غټ غټ پټکي والي، لکه دا وزیر خلک شو، داسې دی بنو خلک شو، دی غټ غټ پټکي والي، سره د دې نه چې هغوی هېڅ هم یاد نه وي. نو دا طریقه بالکل د دې خلکو غلطه ده چې ملا به هېڅ هم نه کوي، بازار ته به نه وځي، په لارو کې به نه ګرځي، یو مجلس کې به برخه نه اخلي، نو دا بالکل غلطه طریقه ده. اما دا غزي خلکو او دا چې کوم معتدل منهج دی او ښه طریقه ده، نو الحمدلله موږ ډېره استفاده د هغې راکړې ده. او زه د دې میږ د لارې نه ټولو مسلمانانو ورونو ته وایم، د توحید ملګرو ته، د عقیدې ملګرو ته، چې ټول هم دغه جامعې ته اپلای وکړئ، ډېر اعتدال او ډېر خیر او ډېر څه به تاسې حاصل کوئ، هلته به زده کوئ. شیخ صاحب لکه تاسو مخکې وضاحت وکړو چې هلته خلک دي او بس کار هم ورسره کوي، نو دا هم یو غټ اعتراض دی هلکه وایي چې هلته لاړ شي یا ته شات فروش جوړ شي، شاتونه خرڅوي، او یا ټکسي پیدا کړي و خلک پکې ګرځوي، وایي جامع کې بس هغه غم ورسره نه وي. نو آیا واقعا حقیقت دا دی چې خلک هلته لاړ شي؟ تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې جامع خو ورته دا نه وایي چې لکه ته داسې کوه سبق مو خپل سبق پرېږده، خو زه دا به واخلو چې یو کس د سهار نه خپل کلاسونه واخیستل 12 بجو پورې، بیا د 12 نه وروسته ټکسي وچوله او شات یې خرڅ کړه، دې کې څه بدي شته؟ دې کې شیخ صاحب محترم دې کې هېڅ نقصان نشته. زه به درته خپل ځان والم
ما چې بر 12 بجو پورې سبق 1 بجه باندې به چوټي وشوله مونځ به مې وکړو ما سره خپله مدینه کې جومات هم په دې حي بئر عثمان علاقه کې د جامع د تقریبا 1 کیلومتر کې جمع مې هلته ورکړل او د هغې نه بعد چې ما څه خپل ګاړی راسره او باقاعده لا بړم د خپل مزدوري او دغه به مې هم کوله ځکه هلته زه مسافر وم د 3 بجو پورې ما خپل ځان له رزق هم برابر و جامعه کې موږ له خرچه به راکوله ټولو طلباو ته ورکوي د هغې نه وروسته به بیا 3 بجې رالم واپس ما خپل جامعه کې به لږ آرام به مې آرام نه وروسته چې دی بیا به مې د مازدیګر نه وروسته حرم شریف ته لاړو هلته به خپل درسونه یادول په دې کې کم حرج دی په دې کې کم اعتراض دی څه نقصان دی چې یو سړی خپل مزدوري هم کوي ځان له علم هم زده کوي او ځان له چې خپل آینده هم برابرېدي کې هېڅ حرج نشته دی اما دا خلک چې کوم اعتراضونه کوي او کوم دغه کوي ټیک دی یو طالب العلم په دې نیت باندې تللی دی چې مکمل علم ته شا کړي او هغې ته مخ را وګرځوي او دا بیا نو ګناه ده نقصان دی دا د جامع نقصان نه دی دا د طالب العلم خپل نقصان دی چې دا د ځان سره هم خیانت کوي د ادارې سره هم خیانت کوي او ورسره د ټول ملت او د قوم سره خیانت کول دي د داسې خلک به ټیک دی به خو ډېر کم به هغه په نش باندې حساب دي او نور ډېر د خیر والا خلک دي هلته چې ډېر خیر د هغې نه خورېږي او علم دپاره تلي ولته محنت او خواري کوي الحمدلله ډېر ملګري ترې فارغ شولو او اوس هم د علم دغه چینه روانه ده او جاري ده شیخ بل مثال یو کس هلته لاړ شي نو د مدینه یونیورسټۍ هغو ته څه ورکوي سکن پکې شته پیسې نغدې پکې شته خوراک ترتیب به څنګه خپله پخلی کوي دا نور جامې وینځل یو شی بل شي د دې ترتیب بیا هلته څه یو کس وایي چې لکه دا خو زه خپله نشم کولی دا به زه ترتیب برابروم هلته چې کله طالب العلم لاړ شي شیخ صاحب محترم نو اول د هغې په مطار کې چې کله ایرپورټ ته ورسېږي د هغې استقبال ته ګاړې ولاړې د جامع چې کوم بسونه دي ښایسته استقبال یې کوي د هغه ځای نه راوچت کړي او جامعې ته یې راورسوي چې څنګه راورسېږي جامعې ته بل غټ استقبال یې دا دی چې سمدستي هغه له وجبه ورکوي فطور ورکوي یعنې خوراک ښایسته مزیدار او ښه مزیدار یې کوي د اوبه ورکوي خوراکونه ورکوي د هغې نه وروسته چې دی بیا ولا چې کله ښه دا برابر شي او توجه یې سیټ شي د هغې نه وروسته بیا چابي د هغه سره مشرف روان شي هغه له کمره سکن دا ټول شی نه هغه له ورکوي زه به دا ویم چې تر خوراکه پورې او تر د خرچې پورې 840 ریاله په میاشت کې دته خرچه ورکوي نو په هغې کې چې دی بیا د دغه چې دی دا کتابونه یا دغه رنګې خوراک کانه پینه دا ټول چې په دې کې دننه داخل دي نو طالب العلم چې د لوپر نه او داسې دغه نه نو هغه د کم از کم زما په ګمان باندې چې د معتدل طالب العلم هغه ته 1500 ریال د میاشتې پاتې کېږي او نور ټول هر څه چې دي دا دننه داخل د جامعې کې پرېږدي تر سکن نه واله تر اخره پورې بل شیخ صاحب لکه مخکې وضاحت دا وشو چې دا جامع خو یو تاریخ لري د دې بعضې علما چې دې کې سبقونه ویلي لکه موږ اورېدلي چې شیخ الباني شیخ ابن باز دا ټول د دې جامع دي داسې خلک چې دلته روزل کېږي بیا هم دوی ته خلک غلط نسبتونه کوي هماغه سوال ته بیرته راځي دلته علم نشته ولکه دې خلکو د علم په کوم ځای کې وکړم په دې همدغه جامع کې کړی بالکل شیخ صاحب دا خو د دې خلکو غلط اعتراض دی او اصل کې دا بدګماني ده که چېرته دې هلته لاړ شي نو ډېر به د دې هغه سوء تفاهم چې وتل کېږي غلط فهم به د دوی ختم شي خو وجه دا ده چې دوی دلته راګیر دي او عمرې له نه دي تللي حج له نه دي تللي نو ځکه د دوی دا غلط ګمان دی بل دا د داسې ملګرو سره کیني چې هغې د دوی دا فهم لږ برابر کړي نو هغو سره هم نه کیني چې هغو ته کله خبرې شروع کړي نو هغې نه استفادېږي که چېرته دوی داسې ملګرو سره کېناستلی چې هغه د هغه یونیورسټۍ نه راغلي دي د هغې هغه اعتدال یې کتلی وي د هغې هغه انصاف یې کتلی وي د هغې خبرې یې کتلی وي عربیت یې ول اورېدلی نو دوی به ډېر بیا مطلب مطمئن شوي وي خو وجه دا ده چې دوی داسې مجالس ته رجوع نه کوي نو دا ډېره غلطه فیصله ده د جامع اسلامي به اوس مثال کې والو هغې داسې شاګردان روزلي دي تاسو وګورئ لکه تا مخکې اشاره وکړه چې د هغې مدیر ابتدا کې شیخ ابن باز رحمه الله چې د علم یو غر و د هغې نه وروسته مثلا دا شیخ المدینه والا دا هم د دې جامعې مدیر پاتې شوی دی او په مدینه کې چې دی اوس حرم شریف کې درسونه هم کې بوډا شوی هم دی ډېر زیات کمزوری شوی دی داسې نور علما والا لکه شیخ الباني ته تاسو اشاره وکړله بل د پاکستان یو مشهور عالم چې هغه د دې جامعې بچی و چې هغه علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله تعالی هغه والا چې یو بهترین عالم او یو بهترین نمونه دې جامعې دنیا ته وړاندې کړې وه او دغه رنګې یو بل بهترین عالم لکه دغه والا د شیخ جمیل رحمه الله او ابنا شو بچیان شو
د دکتور شمس الدین رحمه الله هغه ته وګوره بهترین یو نمونه د امت ته دغه جامعه وړاندې کړې ده د هغې کتابونه تاسو وګورئ په عقیده کې وګورئ په نورو کې حتی چې د هغې په تاریخ کې راځي چې کله مناقشې له کسان راله نو مناقش چې کله شیخ شمس رحمه الله ولیده نو هغې د مناقشې نه انکار وکړ چې دا مناقشې ته هم ضرورت نه لري همداسې ولا دکتوره ورکوي ابن دغه چې شیخ علامه ابن احسان الهي ظهیر هغه ته هم چې شیخ ابن باز هم داسې دکتوره ورکړې ده وجه دا چې د دې خلکو قابلیت ډېر زیات و او وروسته چې کوم شاګردان را روان دي الحمدلله ډېر دکتوران یې مخې ته وړاندې کړي دي په اسلام آباد یونیورسټۍ کې دغه رنګ چې دی په کابل کې چې کومه یونیورسټۍ ده په هغې کې استادان دي په انډیا کې چې کوم جامعات دي په هغو کې استادان دي او ډېر د اعتدال او د خیر والا خلک دي د هغو نه شر درې خور شوی چېرته هم شیخ صاحب موږ یو ورځ چا سره ناست وو نو هغه ویل خلک د دوی په اصطلاح کې وایي دا وابیان چې جوړېږي وایي د سپین بوټان ور واغوندي او دا ورته قرآن ورته کیدي او په دې معنی خېژي نو سوال دا دی چې دې جامع کې چې خلک سبق وایي تا ته حکومتي خلک مخې ته ناست دي چې لکه ګوره زموږ ذکر به اول کې بیا به د قرآن او حدیث دا خبر یادې دا چې تاسو څه پکې نوټ کړي چې تاسو ته حکومت قسما بالله شیخنا الغالي حفظك الله وکاله تیر کړي دي په مدینه یونیورسټۍ کې او زه په خپله فارغ ما د کلیت الشریعې نه او فقه مې ویلې ده وکاله نه وروسته بیا کور ته راغلی ما په 2017 کې واپس راغلی ما 18 کې نو تر نن هغه ورځ نه اولې ورځې نه واله تر اخره ورځ پورې دومره د اعتدال والا خلک دي چې تر اخره ورځ پورې ما ته چېرته دې خلکو دا نه دي ویلي چې ته داسې وکړه داسې وکړه هغه جامعه کې ګوره احناب ورونه او ملګري په هغې جامعاتو کې سبق خوي خو چېرته مو ته هغوی دا نه دي ویلي چې تاسو ولې داسې کوئ ډېر د اعتدال او د نرمۍ نه هغوی کار اخلي مختلف خلک راځي د امریکا نه راځي بریتانیا فرانسا دغه رنګ چې د پاکستان نه دغه رنګ افغانستان والا انډیا والا بنگلادیش والا مختلف ممالکو نه خلک راځي او مختلف نظرو والا خلک راځي چېرته هم هغو خلکو د هغې سره سختي نه ده کړې نو ته دا ویلي چې یا زموږ ذکر وکړئ یا کته وکړئ پورته په خپله باندې چې کله دی د دین مراجعه وکړي او کتابونه وګوري نو د هغې هغه فکر او نظر په خپله باندې کولاو شي چې بالکل واقع چې دا خبرې جایز دي او دا منل پکار دي نو چا کې چې خیر او عدل او انصاف وي جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم ورونو تاسو زموږ د نن پودکاسټ ولید مقصد زموږ دا و چې دا بعضو ملګرو سوالات او جوابات وشي چې څنګه به زه مدینه یونیورسټۍ ته ځم بعضې شبهات چې خلک پیش کوي د نیټ په سطح باندې هغو جوابات وشي نو انشاءالله امید لرم چې دغه ویډیو به ملګرو دپاره فایدهمند دی شیخ صاحب جزاک الله خیر تاسو نه مننه شیخ صاحب بارک الله فیکم Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.